تجربه خاطر فقط ما دي تجربه لپاره بسم الله الرحمن الرحیم. موږ ویل چې وینډوز د سی ډي له طریقه انسټالېږي. تاسو سی ډي واخلئ انسټالوئ به هغه زړه طریقه ده چې هغه اوس خلک نه استفاده کوي. صحیح ده. ځکه تاسو مجبور یې خو وینډوز اخلئ سی ډي به خرابېږي بیا به بل سی ډي اخلئ بل سی ډي واخلئ. اوس چې دا داسې ده چې یو سی ډي واخلئ وینډوز ورڅخه کاپي کړئ ځکه فلاش ته یې اچوئ. هر وخت چې وینډوز ضرورت لري فلاش ته یې اچوئ وینډوز انسټالوئ. یوه طریقه یې دلته په ویډیو کې شته ما مخکې کار کړی په ویډیو کې هغه سی ام ډي طریقه ده خو په هغه کې پام وي چې له تاسو څخه خپل کمپیوټر ټول له شان ډیلیټ نه شي. نه ډیلیټ کېږي خو تاسو پام ورته کوئ. هلته تاسو ته وایي چې تاسو کمپیوټر انتخاب وکړئ که دا بل انتخاب وکړئ خو څوک چې لږ نوي وي هغه غلط نه شي په دې خاطر. یوه بله اسانه طریقه یې ده چې دا پروګرام ده بیا هغه درس په جریان کې یو ځای کړم ورسره دا درسونه چې دي درسونه منځ کې به هغه واچوم. هدله طریقه څرنګه کېږي؟ هدله طریقه داسې کېږي چې ریکارډ ستاسو او ریکارډ روان هدله طریقه داسې کېږي چې اول به تاسو د وینډوز سی ډي راواخلئ. دلته فواریزو پروګرام ده دغه پروګرام دغه به انسټال کړئ. صحیح ده. دا زه اچوم تاسو دا پروګرام چې انسټال کړو دا دلته به راسئ. زه به وګورم چې فایل دلته به اول خپل سی ډي راواخلئ فواریزو ته به تبدیل کړئ. اوپن به راسئ اوپن خپل سی ډي پیدا کړئ لري. صحیح ده. ما تیار تبدیل کړي دا وګورئ دا سی ډي علامه ده. زه به دلته یو څه پروګرام انتخاب کړم چې ډېر مهمه پروګرام نه وي مثلا دغه پروګرام راکړم. صحیح ده. یو پروګرام واخلئ هر وینډوز خپل انتخاب کړئ. که سی ډي مو راچولی دلته لیکلي که نه اوپن سی ډي دا انتخاب کړئ. دا چې انتخاب هم کړه سیو یې کړئ. سیو بس چې سیو یې کړئ دلته لیکلي دا او ایزو دا ایزو انتخاب کړئ سیو یې کړئ. کله چې سیو کړئ تاسو له وینډوز څخه داسې یو شکل جوړ دا وګورئ دا تیار شي. خپل وینډوز په دې کې سیو کړئ ثبت یې کړئ. چې ثبت یې کړئ داسې که دا راخلئ بیا دا خپله تیار جوړېږي ضرورت نه لري. دا اوس وینډوز ده دا لیکلي وینډوز پلس دا به څرنګه کوئ دلته به راسئ اول به کمپیوټر ته فلاش راواچوئ. چې فلاش هم ور واچوو دلته لیکلي ټولز ته به راسئ دلته لیکلي کریټ بوټیبل یو اس بي ډرایو په دې باندې کلیک وکړئ. اوکې دا ډېر ښه اسانه ده چې اوکې هم کړو تاسو داسې یو صفحه راځي. صحیح ده. دلته لیکل شوي سورس ایمیج فایل و وینډوز هم په کوم ځای کې پروت ده دلته به راسئ هماغه وینډوز درته پیدا کړئ. وګورئ دلته لیکلي وینډوز 10 که نه دا به انتخاب کړئ. دلته وګورئ چې فلاش هم صحیح انتخاب ده که نه 4 جی بي فلاش. صحیح ده. دلته به سټارټ ووهئ فارمت وایي فارمت چې کله کړئ دا لږ وخت نیسي چې دا وینډوز هم کاپي شي فلاش چې کله کاپي شو د انسټالېدا طریقه ما تشریح کړې هماغسې مکمل انسټال. استاد ډېر وخت دا وینډوز نوی وینډوز هیڅ پخوانی چې چېرته واقع ده نه چې هغه سی ډي کې سي هماغه نوی باید چې دا هدف دا رسم دا نوی خو تر فلاش کې شته په فلاش کې سي هغه خو نه کار نه کوي په وینډوز. اول به زوړ فارمټ کې نه دا انسټالیشن طریقه نه ده. دا طریقه ده چې فلاش څرنګه وینډوز په فلاش کې سی ډي کې وینډوز نه اچو په فلاش کې اچو او داسې بوټیبل دلته بوټیبل وایي. بوټیبل داسې ده چې وینډوز خپل حالت ته ولاړ نه شي فلاش ته بیا دا به ته اوس په دې طریقه راواخلئ بیا چې وینډوز خراب و فلاش ور واچوئ وینډوز ورته جوړ کړئ. بیا چې وینډوز خراب هم دې طریقه باندې جوړ دغه پروګرام یې ستاسو اچوم دا فواریزو چې دا فلاش مې واخلئ اوس به ناسو خپل درس په دې که څوک پوه شوي نه وي ضرور نه ده که څوک وایي چې دا شی اوس څرنګه و خیر بیا لږ بلدېږي موږ خپل درس چې د بل خبره کې موږ تاسو څخه یو پینټ 3 ډي پاته و یو رن پاته و که نه. رن څه ته وایي؟ رن یو پروګرام ده چې په هغې کې تاسو کولی شئ چې په اسانه باندې نور پروګرامونه پیدا کړئ. دلته راسئ ولیکئ رن آر یو این چې ولیکئ رن راځي درته په دې کې هر پروګرام په اسانه خلاصېږي. بله طریقه یې څنګه ده وین کی او آر وهئ د وینډوز علامه او آر دا چې وهئ بیا هم رن راځي درته. صحیح ده. دا د رن خلاص صورت ده.
په رن کې ډېر پروګرامونه دي ما ته خلاص کړي تاسو به دغه طریقه سره موږ تاسو لږ شان ویلو مثلا پینټو دا شان ویلو دلته به ولې کې هغه خپل خلاصي په دې کې اوس نور شان هم ډېر کوم مهم شان اول دلته لیکلي جی پی ایډیټ صحیح ده کپران کې ولې کې تاسو داسې ولې کې جی پی ایډیټ ډاټ ام اس سی کدا ولې کې څه شي کېږي دا چې کلک کوي دا اوس څه کوم نه درته په دې کې تاسو مکمل وینډوز راځي د وینډوز کې څومره شان پراته دي ټول درته راولي دلته وګورئ ډیسکټاپ ولا ټول شان تاسو کولای شئ یو چا له کمپیوټر ټول معلومات لدی غیر فعال کړئ مثلا نوټ پاډ اجنه لري کوي پرنټ ریډي لري کوي ټول پروګرامونه لدی لري کېدای شي صحیح ده خو اوس دا نه کاروم ځکه چې په دې کې ډېر خبره دا هر برخه جلا جلا ده دلته چې کلیک کوي به ډیسیبل او انیبل ورسره بیا به راسو دلته رن اول دا تشریح صحیح ده په دې کې مکمل وینډوز پروت ده د وینډوز ټول شان شته د وینډوز هر څه چې ډیلیټ کوو یا ته ډیسیبل کولی شي سی ایم ډي څه ته ویلو لږ کار هم کولی پرون هم کار او دا هم کار کوو که نه لږ یو څه خلاص هغه طریقه به چې تاسو زده کوئ نوټ پاډ خو مو په یاد کې شته بله طریقه څه شی دي په رن کې تاسو کولی شئ خپل د کمپیوټر ډرایوونه خلاص کړئ زه مثلا ځم ډرایو ډي خلاصوم صحیح ده دلته ولیکئ ډي بیا کالن ولیکئ کالن خو پوهېږئ دوه ټکي انټر ووهئ هماغه ډرایو ډي هم خلاصېږي درته اتومات دا ډرایو ډي که سی ولیکئ سی راخلاصېږي درته که چا کمپیوټر پوهېږي نه مثلا په وینډوز 7 د 8 to 10 یو 11 که نه پوهېږئ نه همدې طریقه باندې خلاصوئ رن کې ډي ولیکئ ډي خلاصېږي که سی ولیکئ سی خلاصېږي صحیح شو دلته رن ته راسئ رن که ډي ولیکئ ډي راځي درته که سی ولیکئ هر څه چې ډرایو چلېږي هماغه خلاصېږي که دا هم څه وه سیستم کې په سیستم کې هماغه خلاصېږي دا وګورئ دا څه شته سیستم پروګرام دا نه زه به نور مهمه برخه رن سرویس که کلیک سرویس ډاټ ام اس سی چې ولیکئ سرویس هغه پروګرامونه دي چې په هغه باندې تاسو کمپیوټر چلېږي تاسو ته معلومیږي نه دغه کمپیوټر سرویس اوس وګورئ چې کمپیوټر چالان ده دومره شیان نور ورسره روان دي دا وګورئ دلته لیکلي رننګ دا هغه پروګرامونه دي چې د هغه په واسطه باندې مو کمپیوټر کار دا شیان کار راته کوي صفحه هم راته کار کوي دا ټول شیان په دې باندې سرویس راځي بیا به راسو دلته په رایټ باندې ورپاټ خلاصېږي کله چې رایټ ولیکئ ورپاټ راځي وګورئ دا او اسکیپ باندې څه شی آن سکرین کیبورډ آفرین په دې باندې دا کیبورډ راته که نه د لیاوټ نه پوهېږم سوال داسې سوی هغه صفحې کیبورډ چې ده که نه څه شی ټایپ کولی نوټ پاډ سی ایم ډي دا ډي ایکس ډي آی جي هم کار کړی کوم ډي ایکس ډي آی جي په دې باندې تاسو کمپیوټر مشخصات راځي ټول فرن کې ولیکئ ډي ایکس ډي آی ای جي دا زده کړئ د هر چا کمپیوټر معلومات هم چې کتلو دا ولیکئ فرن کې دا چې کله کوي اوس ماته لسي کمپیوټر ټول معلومات راځي دا وګوره دلته لیکلي کرنټلی ډیټ اوس کوم تاریخ ده صحیح ده دا همدغه لکه موږ چې په نوټ پاډ کې ډیټ راوستو دا هم داسې ده د چا په نوم ده وینډوز یې څه شی ده وینډوز یې لس دلته لیکلي 4 شپېته بیټه د چا کمپیوټر چې ریم یې کم وي که نه ریم یې 2 جی بي هغه به 2 شپېته بیټه انسټالوي وینډوز د چا چې 4 جی بي هغه به 4 شپېته لا کورایټو وي کورایټو لپاره 2 انسټالېږي صحیح ده وینډوز دوه رقمه ده یو ته 2 بیټه وایي یو ته 4 شپېته بیټه چې کمپیوټر مشخصات یې سم وي 4 شپېته مثلا 4 جی بي ریم ولري که مشخصات یې ضعیف وي بیا 2 بیټه ضعیف وي قوي ورکړي بیا بل شان کار نه کوي رامې څلور 2 بیټه انسټال کړي څه مشکل ده بیا بل شان مثلا کار نه کوي رڼا مثلا نه کمیږي بیا به اعلان که هغه سم پکې رانسي بیا یو شی به کار نه کوي بیا به هر څه کې به کار نه مثلا وای فای به نه فعاله کېږي بل شي فی هر څه کوشش کوي هغه به نه کار نه کوي
د ډیل شرکت ده، ماډل یې 480 ده. دا بایوس ده، بایوس ورته وایي. کورای 7 دا جنریشن ده. جنریشن نسلونه لري. سی پی یو چې د لس نسله لري، کمپیوټر 15 نسله لري. دلته د سی پی یو نسل لیکل کېږي. څومره چې دا جګ هغومره کمپیوټر هم کوي. دلته ګرافیک هم راځي. دلته وګوره ډسپلی. دلته د ریم تر څنګ یو بل رقم میموري هم ده. هغه ته ګرافیک میموري وایي. هغه هم دلته په کمپیوټر کې سي هغه هم ښه ده. څوک چې مثلا ګیمونه کاروي له انجینري پروګرامونو دا شان هغه دا میموري هم باید چې ولري. دا ډسپلی میموري هم باید دا ولري. ډي ایکس ډي آی جي باندې پوه شوئ؟ ډي ایکس ډي آی جي راځه څه بل ته ایم اس انفو 2 په دې کې هم ډېر ښه معلومات راځي کمپیوټر. دلته ورته مکمل معلومات دي کمپیوټر هم د هارډویر معلومات راولي، هم مثلا میموري څومره ده، دا د ټول شان مکمل معلومات. ایم اس انفو 2 صحیح ده. دا چې ولیکئ د کمپیوټر ټول ښه مکمل معلومات راځي دلته. دا وګورئ ټول هر څه چې دي په کمپیوټر کې ټول راغلي. دغه کې کوم فایل شیر کوونکی مې را پیدا کېږي؟ نه، تنها خپل کمپیوټر معلومات لیکئ چې مثلا کوم پروګرام کې انسټال کړی، څه شی انسټال کړي، مشخصات څنګه دي، کوم شرکت د ټول که څه چې دې پاک کړي په اول ځل دلته په ریسایکل بین کې پته کېږي. ریسایکل بین که بیخي دې پاک کړي هغه ریکاوري لري. بیا هغه طریقه که غواړې بیا یو ورځ به هغه هم تشریح ریکاوري به هم تشریح کوي، انټرنیټ به هم تشریح. خیر چې درس هم نور مخکې ولاړ، یو ورځ به انټرنیټ ته بیا ورسئ چې په انټرنیټ کې به څنګه اکاونټ جوړ کړو، ویډیو څنګه ډاونلوډ کړو، کتابونه څنګه راواخلو. یو ورځ به بیا هغه تشریح ښه دلته به راسه ښه یو څو مهمې خبرې درته کوم. کله چې تاسو کمپیوټر کاروئ رن ته راسئ ریسنټ ولیکئ. صحیح ده. ریسنټ دا ریسنټ برخه باندې تاسو خاطر پاک کړې نه ده چې تاسو یې وګورئ. په ریسنټ کې تاسو څومره کارونه چې کوئ ټول دلته لکه اسټوري غوندې کنه په موبایل کې څه شی راولئ دلته ټول پاتې کېږي. درته تاسو به کنټرول ای خپویږي څه شی ټول به انتخاب کړئ. شیفټ او ډیلیټ باندې خپویږي. پاکوي ریسایکل بین ته ځي. شیفټ او ډیلیټ مکمل ډیلیټ یې دی. د شیفټ نه ونیسئ بیا ډیلیټ وایي. دغه دا ریسنټ هم همیشه پاکوئ. دا کمپیوټر سلو کوي دی. صحیح شو. رن کې به هماغه څه شی راولئ. رن کې ریسنټ لیکل کېږي. که یو بل شی دی هغه ډېر کمپیوټر ضعیفه کوي. ښه هغه ته ټیمپ وایي. اول فیصدي علامه ولیکئ، بیا ټیمپ ولیکئ، بیا فیصدي. بیا دلته ویډیو کې ښه معلومېږي. دا چې وهئ کمپیوټر دغه ډېر ضعیفه کوي. دلته هماغه دا چې دي موقتي فایلونه دي. بعضې پروګرامونه چې تاسو خلاصوئ هغه خپل ځان سره نور پروګرامونه خلاصوي، هغه ټول دلته اچول کېږي. هغه خالي ډېرېږي اخر دومره ډېر چې کمپیوټر ضعیفه شي. دا شي په نامه ده یا خو ریسنټ یو ریسنټ ده، یو پرسنټ فیصدي علامه، ټیمپ، بیا فیصدي علامه. دا راسئ دا هم ډیلیټ کړئ. دا ما تاسو خاطر پرېښود چې تاسو یې وګورئ چې دا راسي. که دا چې ډیلیټ کړئ که بعضې پاکېدونه هغه په دې خاطر نه پاکېږي چې دا پروګرامونه چې اوس خلاص دي دا یې دوی سره کومک کېږي. دا کنسل کړو هماغه چې پاک شو بیا کمپیوټر هم سمېږي سره. صحیح شو دا رن. بل که رن کې ولیکئ ایم اس کنفیګ. ایم اس کنفیګ کې بعضې شیان شته لکه تخنیکي خبرې دي. مثلا اوس کمپیوټر هم څنګه شروع کېږي، نارمل شروع کېږي که نه. دلته نور خبرې هم لري. مثلا سلیکټیو سټارټ ده. په دې کې تاسو خپله بعضې شیان غواړئ بعضې نه غواړئ. کله چې کمپیوټر ویروس ډېر وضعیت خراب شي بله دې استفاده کړي. زه به نارمل انتخاب کړم. بل کله تاسو کمپیوټر چا کمپیوټر کې بیخي ډېر ضعیفه ده هغه دغه برخه فعاله کړئ. نو جی یو آی بوټ دا چې فعاله کوي د وینډوز بعضې برخې راځي بعضې برخې نه راځي. په اول شروع کې بیا وروسته چې چالان شي هغه برخې اضافه کېږي. صحیح څه ده
دلته نور برخې هم شته مثلا په دغه د استاد فعال کېږي دغه جانب که ځان طریقه غواړي دغه اوکې که دي خلاص ښه بل چې اوکې کې په اول کې د وینډوز ټول شانل راځي کله چې وینډوز چالان شي بیا لږ نور شانل راځي بیا سرعت یې ډېرېږي که نه په اول کې زر چالان دي نور شیان هم په کې سره ریم څنګه فعال کېږي که رجسټري چې ده دا هم لکه د هغه داسې ده لکه دا غوندې په رجسټري کې په دې کې مکمل وینډوز پروت ده خو داسې حالت کې پروت ده چې څوک پوهېږي نه دې وګوري دلته مثال یوزران دي دا مکمل وینډوز دلته پروت ده خو که تاسو غواړئ چې پوه شئ دغه کوډ به په انټرنیټ کې لیکئ دا په انټرنیټ کې ولیکئ راځي چې داسې هره برخه مکمل وینډوز چې دلته که څه غیر فعاله کوئ غیر فعاله کوئ غیر فعاله کېږي وین رن ښه که دلته ولیکئ اکسل پروګرام خلاصېږي صحیح ده اوس اکسل ولیکئ اکسل راځي دلته که انسټال کړی وي که اکسل نه وي بیا نه راځي که انسان نه وي بیا نه وي هو بیا نه راځي که کنټرول ولیکئ څه شی راځي دلته کنټرول پینل راځي صحیح ده کنټرول پینل څه شی دی د وینډوز مکمل کنټرول لیکل کېږي نه کنټرول CONTROL دا چې ولیکئ کنټرول پینل کې د وینډوز مکمل تنظیمات دي لکه موبایل تنظیمات چې لرو سیټینګ ته د کمپیوټر ټول تنظیمات کنټرول پینل کې مکمل دومره تنظیمات چې دي له صفحې شروع تر تاریخ تر یوزر ټول مکمل دي بیا دلته څه شی مهم دي هغه ټول بیا ورځ وایي که MS Paint ولیکئ څه شی راځي MS Paint ولیکئ پینټ راځي ورډ پاډ ولیکئ ورډ پاډ راځي صحیح ده که پاور پوینټ ولیکئ پاور پوینټ صحیح څه ده په دې کې ډېرې مهمې خبرې وي که نه دا به تاسو ټول تکراروئ ځان سره بل هغه د پینټ ریډي لکه څه شی پاتې وي هغه به خلاص ریج ایډیټ لیبل څخه هماغه GP ایډیټ کې ټول هر څه واضح لیکل شوي ټول شیان او نومان هر څه واضح دي تاسو خپل که څه شی فعاله کوئ غیر فعاله کوئ په هغه کې مکمل د وینډوز اختیار تاسو وي ښه دا ویلی وو که نه په دې کې 2D ویلی وو 2D کې څرنګه شیپونه وو 2 ډایمنشنل وو که نه یعنې دوه بعده معلومېږي هغه 3D کې ډېر هر شکل درې بعدي معلومېږي صحیح ده زه به دلته یو شکل راواخلم دا مثلا دا اوس وګورئ هر جهت ټول طرفونه معلومېږي دا به داسې وګورئ دا بل شکل واخلم دا 2D دی لکه دلته به 3D واخلم دا صحیح ده دلته دا برخه دشرې کړې وی دلته رنګ انتخابېدو دا نورې کاټو کاپي دا شان هم رنګونه ایډیټ کولی شئ دا 3D شکل ده صحیح ده په 3D کې وګورئ دا تغیرات راوستی شئ داسې که رنګ ورکوئ په یو برخه ته یې رنګ نه سر کولی چې مثال ته نه دلته رنګ ورکړم بیا د هغه دپاره بس څه کوو یو 2D شکل ورته راکړو که دلته غواړئ رنګ ورکړئ یو 2D شکل ورته واخله دا بیا دلته رنګ ورکړه کله چې دلته رنګ ورکړئ هغه اتومات دی او دلته به جلا ورکړئ دلته اوس وګورئ دلته چې لاندې ځای وګورئ هغه قسم بل رقم ده دغه بل طرف یې وګورئ دا بل رقم ده دغه طرف یې وګورئ دا بل که دا طرف یې وګورئ ټول هر طرف دا اوس 3D دی که نه ټول طرفونه معلومېږي ښه نور دا مکس ریالټي خو کار کړی و که نه په مکس ریالټي کې کامره فعاله کېږي همدا شی تا ته راځي لکه پرون هغه قسم په سټیکر کې بعضې علامې دي لکه که نه تاسو سټیکرونه لرئ یو چا مخکې مثلا عینه کې ورکوئ داسې دا اوکې کوي نور هم شته ډېر سټیکرونه دي هر کوم چې فعاله کوي ټکسچر ته وایي په ټکسچر کې بعضې طبیعي عکسونه دي غواړي چې هماغه یو تش ته رنګ ورکړي وګورئ دا انتخابوئ مثلا دا راغلی ټکسچر صحیح څه سټیکر دلته که خپله کوم عکس لرئ لدیج به راځي لدیج هم راځي لینزر ته هم راځي
که دلته کوم عکس لرئ غواړئ د دې په ادامې کې راسئ انزرټ ته راسئ وګورئ هغه عکس هم دلته راغی په انزرټ باندې دلته عکس راځي په اوپن باندې څه کېږي په اوپن باندې دا صفحه بندوي نوی عکس راځي په انزرټ باندې د همدې صفحې منځ ته راځي بیکګراوند استاد دا سپین مثلا بل تیرې صحیح ده دا کانواس چې دلته چې راغلی دا کانواس خپله بیکګراوند دا که ټکسټ څه ته وایي یو خط لیکي یو څه شی لیکي هماغه لیکلی شي دلته نور خو پوهېږي دا خو په نوټپیډ کې ویلي وو چې برډې تالیف که بیکګراوند کوئ بیا ټکسټ ته بیا ټکسټ ته بیکګراوند افیکټ په یو څه باندې خاص تغیرات راوستل دلته افیکټ ته راځئ دا وګورئ دا هغسې کېږي دې سره د هماغه کانواس نه بدلېږي که نه دغه سفید کانواس وایي دا ټول تختې سپینې تختې دې سره په دې کې هم تغیرات راځي دا چې انتخاب کوي دلته رڼا هم کمولی ډېرولی شي دا لمر انتخاب کوي ډېر دا اوس هماغه کانواس د تور صفحه ده سپینه صفحه هغه که نه غواړئ بیا دغسې کوي په هغه کې بیا دانه 3D شکلونه پاته کېږي 2D سره ډېر که غواړئ چې ټرانسپرنټ یې بیا به دغه یعنې تخته خو شته خو معلومیږي نه بیا ټرانسپرنټ 3D لایبرري کې انټرنیټ چې فعاله کوي بعضې 3D شکلونه تیار جوړي تاسې راخیستلی شئ ښه نور دلته یو څو خبرې نورې پاتې ښه پیسټ باندې خو پوهېږئ چې څه شی راغلی پیسټ کوي انډو باندې څه کېږي یو څه شی هم رسم کړي غواړي چې بېرته هغه لغوه کړي سټوري ډېر ښه برخه ده په سټوري کې ستاسو ټول کار ذخیره کېږي له اوله تر اخره صحیح ده وګورئ اول موږ راغلو خالي صفحه وه صحیح ده بیا راغلو داسې یو څه شی هم جوړ کړو بیا داسې هم کړو بیا داسې هم کړو بیا دغه رنګ هم ورکړو دا ټول مکمل دلته سټوري وایي که د ویډیو غواړئ بیا دلته راسئ ایکسپورټ اس ویډیو اوس ویډیو شروع کېږي صحیح ده دلته همدغه عملیه تکرار کوي که تکرار هم نه کوي خپله ایکسپورټ وایي ایکسپورټ کېږي دا چې ایکسپورټ کوي له همدا صحنه چې تاسو جوړه کړې له دې څخه ویډیو جوړېږي ویډیو سیف کوي چې سیف ووهي ویډیو سیف کېږي بله ښه خبره دلته ده سلیکټ باندې خو پوهېږي ده په سلیکټ باندې یو څه شی چې غواړئ انتخاب کړئ سلیکټ ووهئ new open insert save دا شی فقط دلته یو برخه ده د سیو اس په نامه که ایمیج انتخاب کړئ څه شی کېږي تصویر همدغه تصویر همدغه یو تصویر څخه ثبتېږي خلاص اوس سیو ووهئ سیو اوس ان ټایټل به انتخاب کړو صفحې مخته اوس تاسو وګورئ نه هماغه عکس جوړ کړو که بیا سیو اس ته راسئ 3D ماډل 3D ماډل کې لکه داسې همدغه اوس چې ده همداسې ثبتېږي بیا سیو وکړئ بیرته همدې کې خلاصېږي 3D ویور کې خلاصېږي دلته یو څه شی چې ښه دي دا ده چې ویډیو انتخاب کړئ په ویډیو کې اوس څرنګه ویډیو غواړئ دلته د حرکت انیمیشن وایي انیمیشن یې داسې که داسې خپل عکسونه که پکې راولئ هر څه چې راولئ بیا دغه انیمیشن ورکړئ نه په دې کې به فکر نه کوم چې ساوند ورکړل شي بیا بیرته ویډیو ایډیټر ته یې بوځه دلته ښه ډیزاینر څه جوړ کړه هغه ویډیو ایډیټر کې بیا ساوند ورکړه دا وګورئ اوس کیفیت یې څرنګه غواړئ که کیفیت ډېروئ ته بیا سایز هم ډېرېږي سره دلته اندازه انتخابوئ دلته غواړئ چې MP4 یې څه شی ده ښه اوس سیو ووهئ ښه زه به کیفیت شاید ښه خراب کړم چې وخت کم ونیسي کیفیت به یې کم کړم حرکت به یې داسې کړم دا به سیو کړو ویډیو مای سیو چې ووهئ ډیسکټاپ هم انتخاب کړی که بل ځای خو هر ځای چې و بیا به دا بېرته پیدا کوو صحیح سم دومره ښه زه به هغه لیست بېرته راولم دلته کورس ښه موږ تاسې اول مرحله د درس دا کوله دا ټوله مکمل پوره شوه له انټروډکشن هم شروع وکړه تر ډرام نو دا ټول ستارس هم خلاص کړو صحیح ده اول مرحله دا وه
په بل هفته کې بله مرحله شروع کیږي هغه مرحله چې ختمه شي بیا زه د ارفس پروګرام ته صحیح ده انشاءالله زه به دا ویډیو سټاپ کړم که سوال لري سوال